السلام علیکم دوستانو د مفتی عزیز الرحمن ویډیو مخې ته راغله که غواړئ چې ویډیو وګورئ او د دې معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې د نوي او تازه خبرونو نه د ټولو نه اول تاسو خبر شئ. دوستانو پرونه راسي په سوشل میډیا باندې یو ویډیو مخې ته کیږي چې د مولانا فضل الرحمن د باټۍ یو مولا یو کاري هلک سره زنا کوي چې دا ویډیو کله مخې ته راغه نو مفتی عزیز الرحمن په دې باندې بیان هم ورکو چې دا ویډیو ما نه په زوره باندې جوړه شوې ده او ما لا نشر را کړلې شوې ده او دا ویډیو 2 کاله زړه ده. دوستانو که تاسو هغه ویډیو ګورئ نو په دې ویډیو کې بالکل دا نه ظاهریږي چې مفتی عزیز الرحمن په نشه کې وو، هغه خپل هوش او حواس کې وو او که دا ویډیو 2 کاله زړه ده او که درې هغه خپل هوش او حواس کې دا قدم اوچت کړی دی. داسې مولایانو لا سخت نه سخت سزا پکار ده. دوستانو زه د یوټیوب د پالیسۍ د وجې دا ویډیو تاسو ته نشم خولی خو دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې کتلې هم شئ. تاسو په یوټیوب کې ولیکئ مفتی عزیز الرحمن سکینډل نو تاسو ته به د هغه ویډیو مخې ته راشي. دوستانو بله دا یا دهاني هم تاسو ته وکم چې دا رنګې ډیر کیسونه کیږي د وړو جینکو نابالغو جینکیانو سره هم کیږي د هلکانو سره هم کیږي خو په هغې باندې خلک دومره اواز نه اوچتوي. صحیح ده چې د غلط کار کړی دی د خلاف مکمل کاروایی پکار ده خو دومره هم نه دي شرمول پکار څومره چې د پسې به اوس میډیا خبرې کوي نو دومره نه دي کول پکار. زما د خبرو مطلب دا نه چې د دې سزا ورنکړي شي او د دې معاف کړي شي خو مطلب دا چې دا رنګي ډیر غریبانانو او ډیر یتیمو خلکو سره دا رنګي غلط کارونه کیږي نو میډیا د هغې خلاف بالکل اواز نه اوچتوي. نو مونږ او تاسو له هم پکار دي چې د دا رنګي کیسونو خلاف اواز اوچت کو چې هغه غریبانانو ته هم انصاف ملو شي. دوستانو دا رنګي ډیر بې ضمیره مولایان شته چې غټې غټې ګیرې ساتلي وي او دا رنګي غلط کارونه کوي او د اسلام نوم بدناموي. نو دوستانو دا و زموږ نننۍ ویډیو هم د دغه رنګې نوې تازه خبرونو دپاره زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.